الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسونو دا مبارک سلسله د طهارت په مسائلو کې د مشکات المصابيح کتاب نه. اگر که طهارت ته مسائل مخکې منګه تفصیلا بیان کړی دي د بلوغ المرام په درس کې، خو هغه دومره تفصیلی کتاب نه دی څومره چې دا دی. نو په دې کې به ډېر مسائل راځي ان شاء الله د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، که چېرته الله ژوند راکړو توفیق یې راکړو. او د دې کتاب صحیح څه مخکې منګه شرح کړې وه، اوس به ان شاء الله د کتاب الطهاره نه شروع کوو د طهارت مسائل. او دا به ان شاء الله د مبارک درسونه به دي کې ډېر اهمه مسلې چې طهارت سره څومره مسلې تعلق ساتي هغه به ټولې وبیانېږي. د اودس، د غسل، تیمم، اودس ماتیږي پس نه ماتیږي، اودس فضایل، دغه شان د زنانو مسائل چې کوم په حدیثونو کې راغلي دي هغه به بیانېږي، د غسل د لازمېدو اسباب، غسل طریقه، دا ټولې مسلې به راځي ان شاء الله پر روانو ورځو کې. نو داسې قسمه درسونو لا اهتمام ډېر ورکوئ، کوشش کوئ چې دا مسلې ځان سره لیکئ، نوٹ کوئ. او موږ د درسونه چې کوو نو حتی لوسه کوشش دا کوو چې خبره مختصر ذکر کوو او واضحه. د هغې وجه دا دی چې موږ سره په دې درسونو کې داسې رونه دي چې هغه عوام دي، نو د هغوی د لاسه موږ اوږد تفصیل او د علماو اختلاف او اقوال او دلایل هغې له نه ځو او د هغې خپل ځای خپل مقام وي. لنډه مسله واضحه بیان کوو پښتو ژبه کې. نو پکار دی چې تاسو یاد کړئ، بیا خلکو ته بیان کړئ او هغه به خپل عمل کې راولئ. د دین صرف د مولا نه دی او نه د طالب دی چې بس عالم پوه شو، مولا پوه شو، دین پوه شو او زه به صرف مزدوري کوم، خېټه به ساتم او ښځه به ساتم او په آخره کې دا چې یا الله جنت الفردوس کې راله ځای راکړي او مرګ راته د رسول صلی په ښار په مدینه کې راکړي. خو کوم بس نه دین دپاره، صرف په دغه دعاګانې غواړو. نو موږ ټول دین ته محتاج یو. او دا مسائل د طهارت دا مسائل دا خو هر مسلمان ته په ورځ کې څو پیرې راځي، هر مسلمان ته. نو بیا توره تیارۍ دغه کسانو ته وړونته کې مسلې د لپاره به ټلیفون وکړي، داسې چلو شو دا به څنګه کوو، دغه چلو شو دا به څنګه کوو. او چې ورته دین زده که نه وي بس موږ هم مصروف یو، څوک وایي مصروف یو، څوک وایي مزدوري، او څوک وایي دماغ مې کمزوري دی، او څوک څه او څوک څه. د قیامت په ورځ ګوره دا عذر نه دی، دا هم یاد ساتئ چې قیامت پر ورځ ته الله ته دا وایي چې زما دماغ کمزوري، یا ته دا وایي چې زه مصروف وم په مزدورۍ کې، یا ته دا وایي چې زه په مسافرۍ کې وم، یا که هر قسمه عذر جوړ کړي. دا دین د هر وخت دپاره دی او د هر ځای دپاره دی. د دین تپوس به تا نه که په پاکستان او افغانستان کې اوسېږي هم به نه کېږي، او که په سعودي عرب کې او په دوبۍ او په انګلینډ او په امریکا کې اوسېږي هم به نه کېږي. که مالدار هم به د دین تپوس کېږي، که غریب هم د دین تپوس به نه کېږي، که وړوکی هم د دین تپوس به نه کېږي، او که بوډا هم د دین تپوس به نه کېږي. که واده دي هم به تپوس به کېږي، که واده نه وي تپوس به کېږي. نو دا بعض هلکان ځوانان چې کله واده نه د دین سره ډېر شوق، بیا چې واده وکړي بس چې بیا سره میلاوېږي به ښځه د ته به وایي چې دا ښځه سمداسې یو بلی راوستې د هغه سحر نه ماښامه پورې شخوند وهي، خوراکونه کوي بس. او چې تپوس یې وکړي نو هم وله چې ته په کال کې 100 روپۍ لېږي، خو دا عذر یې نیولی مخې ته بس واده م کړی. نو دا ښځه او بچي زموږ د ټولو دي، او داسې نه ده چې دا ښځه او بچي به چې سحر د رڼا لګېدو سره دوی شخوند شروع کړي او د شپې د کېدو پورې شخوند وهي او په مخ خوراکونه غواړي، داسې خو هم نه ده. خو داسې پالتو عذر دی چې څوک یې جوړوي. او چې څوک د دین سره شوق لري نو هغه دا قسمه عذرونه نه بیانوي. هغه په هر حال کې چې د دین زده کړې ته غاړه یې ښودي. د صحابه کرام زه بار بار تاسو ته چې د صحابه کرام د رسول الله ملګري د
اسمان د استوري چې الله جوړ کړی دین د پر قرباني ور کړی دی ټولو خزي او دا ته مو چې یو خزي شي یو خزه باغی ته بناش غالبا دغه سلور خزي او بچی دی چې دوه درې بچی به وو د بازو اتلس بچی د بازو شپاړس او د بازو یولس او د بازو نه د بصیرت کې راځي دا زمونږ دوی یا اکثر یو ماشومی هم وړي کې خس کې ابر سکه وو بچوله نو سره دیني زده کولای شي نه غم خادي کولای شي نه د چا سره منډه والای شي نه په علمي مجلس کې کېناستې شي بس دغه بچي او خزه د پالتو زر دی خبره دې پوری کوله چې د بازل کان ځوانان شي جذبه کی خو بیا سوخ بعد بس دغه یو ټکی او گردانیات کی بچي او خزه د زموږ د ټولو دی چې څوک دین زده کوي هغه بهر حال کې زده کولای شي چې څوک نه زده کوي والله العظیم کله ټول دنیا په سره جمع کې هده نشي زده کولای علم د کوشش او مهنت غواړي موږ سره باز ملګری دي چې مزدوري لږی سهار نه واخا پورې راشي غیر یو در چوټي نه کوي مسلې وته مې دي الله سبحانه وتعالى دغه په جون کې او په وخت کې به برکت او مواچ دغه به فائدہ او نتیجه درو چې الله ته په جون کې برکت واچي الله ته په مال کې برکت واچي او دا کم چې همیشه په دنیا پورې ختی او دیني شاته پورې خو دی والله لازم د دوی په وخت کې برکت نه دی دوی په مال کې برکت نه همیشه چې سره ملويږي سنه سه شکوه وکي ماته دا مسله او ماته دا مسله ماته دا مسله ماته دا مسله یو چې دا چې د الله دیني شاته پورې خو دی نو دا اهم مسلې دي د طهارت ته او موږ کوشش وکړو حتی الوسه چې خبره ګرانی تاسو ته پاسانی سره او پاسانو الفاظ باندې تاسو می پوکو تاسو ته بیان کو نو به حجت پتا سوانه په نمونو حجت قائم شو د دینه بل سودانی چې په نوم پوه شوی او څنګه ولې دا نه چې عالم تاسو سره خو کی او تاسو بیانې او به تاسو ته پوښتنه کولای شي هر وخت هر ټیم نو به سوزر پاتې شو نو ډیرو مسلمانانو ته د دې او دس طریقه نه معلومه نو موږ بکې نو چې ستا او دس نه ده نستا موږ نه کی دا مې ده ساته غسل طریقه ته نه معلومه چې غسل تا وکو او غدي په صحیح طریقه ونه کو او پای کې کمی او خلل پاتې شو در روان چې کوم موږ ته کې د موږ ته نه قبلې دې منځ لپاره ان شاء الله د مسلې و روان درسونو کې راځي ک الله طاقت را کو دغه او توفیق چې منځ په شرطونو کې یو اهم شرط څه دی طهارت دی دغه دلسه علما کته سو خیال کړي چې کلم کتاب لیکي د احکامو د مسائلو نو باول کې مسلې د سره وړي د طهارت نو په ځل کې د سوال لږی چې دا توحید نه بعد د عقیدې نه بعد اهم رکن د اسلام کوم یو دی مونږ دی نو په کار دې چې منځه مسلې شروع کړي نو دا د مسلې سره د منځ نه مخ کې وړي جواب دغه دی او دا حدیث روان دی ان شاء الله چې رسول سلام وایي چې او دس او طهارت د منځ چابي ده نو چې چابي تاسو سره نه ته دروازه څنګه کولای چابي برواري دروازه به کولو کې بیا دنه به د منځ مسائل ته بیانول کی د منځ شرط اولنی پوړی ده چې سړی په اولنی پوړی نه خطلې د څنګه درې مسلورو می تخیج او د څنګه دوی می تخیج لازم په دې بنځام پوه کې چې کله دې په دې بنځام پوه کو دغه نه به دوی پوړی ته خطېش ابل یو ویډیو می کته یو کسره ته په واتس اپ باندې راولېګل یو کس مونږ کوي او مشر سړی سپینګیره او چا چې دی ویډیو کړی نه هغه دغه تعارف هم کوي چې د پلانې علاقې او پلانې ملک دی یعنی عام سړی نه دی د بلازم په جرګو کې کینی د بغټي قصې کوي او د جیداد او د مزان تسوي هغه موږ کې د دې ویډیو کوي دوه رکعات موږ کړه کې دوه رکعات رکوع به نه کوي موږ کې رکوع دغه په منځ کې سره شتینه لکه یو هغه رکوع د بازي کېغه کته شینی به برش د سنه څخه کوي کنه د چې څنګه په دې قرت سوی هغه پتن الله عالم خدا قرت چې ختم کې ډایرکټ سجدي لږي نو په دې یو رکعت کې دوه سجدي وکړي او په دویم رکعت کې رکوع ونه کړو یو سجدي وکړه او دې کله به کې دیوال ته کتو کله به خو خپ دې کافي مخ به شي واړه او به وکړو او چې څنګه یوې سجدي نه چې سر اوچت کو یو څو سکند تیر نو سلام وګرځو به دې مخله د خلک مونږ ته وی کوي تاسو دواګانی نه مني دا دوه بر چا پلا رومني
وابیان وي دواګانې نه مانی ته ګورو دوا وي مکوا دا دعا والله لازم کوي ومنه ته غوړ خپل موږ برابر کې به دعاګان درځونی بیا بس لا سوچ کې کړب دې مخله رواچ نو ما سوچ کو چې سبحان الله دا د مشر سړي حال دی چې دې ملک ته دې به جرګي کې دې به فیصله کوي د پته نشي چې په منځ کې رکوع شتیو کنه په منځ کې سو سجدي دي دا د پته نشي دا خو لاغه د نموز موږ نه دی اورېدلې چې دنه د څه بویلي ابا د دین زیات عجیبي ادنه چې سویلي هغه موږ نه خبر خدا غ ظاهري مونږ دی او چې کله زدا قسمه خبرو کنو باز رونه ګیلو کی چې دې مړه په مخ دګي چې پښتنو کې دا مرز پښتنو موږ دیندار او موږ کته او موږ بره دا باز خبرې زکم د حقیقت ته بالکل د دینه ځان غافل کول لکه نور په ګوته پټولي نور نه پټيږي په ګوته باندې خبر چې موږ قرآن حدیث مسله بیان کو نو زموږ د پلار نیکه په غلطه وس دا چې چا پلار او نیکه دا په غلطه دی کنه دی دغه شک شتي د دن وسیبه مو ښا زموږ نیکه په غلطه دی ملک سي او د بچي به مو زموږ پلار د سپینګیره د علاقې مشر او صاحب جیداد او خاندان او نسب په غلطه شو تنن برابر شو چې دې په غلطه نه نو په غلطه نور ستو زمونږ ماشومانانو ته الحمدلله د پته ده چې په منځ کې سور کوګانی دي سو سجدي دا په څه طریقه کې دا وي د پته او دې سپینګيري ته پته نشته دلیل له په یو خبرو باندې یو چې زمونږ سره د دین قدر نشته واستلار شي شرطیان په دغه سپینګيري بسي او تاریخ تی معلوم کړي دی علاقه او څومره زمکه استاوه څومره د بلوا د به څنګه تقسیم شو پلاني ته څنګه ملاو شو د ته څنګه ملاو شو او د پوله پټه او د دومره چې 2 انچ را دي خوښه د 2 پټه چې د نشه دي سی بیره ته بیان کې لکه کمپیوټر ځکه چې د زمکه وسره قدر دی د دې دنیا وسره قدر دی او د دین دغه حل نه چې د موږ په دې حالو کو نو داس په پدې څنګه کړي خبره مې دې پوری کوله چې دا دلیل له بدی باندې چې زمونږ سره د دین قدر نشته دویم دلیل له بدی باندې چې موږ جاهلان یو واضح خبره دریم دلیل له بدی باندې چې زمونږ مولیان هم کمې کړي په کار دی چې علما دا قسم مسائل بیان کړي دا مرګي حدیث نه لاړ شي په چټي باندې بیا راشي درسون ملاقات وکړي نه دا خبره مونږ ته کوي چې دې درسونه به موږ ګرځېدو نشته الته مدرسه کې او جامعه کې چې بس شیخ او عالم او مفتی سیب لګي او د دین طالبانو ته مسلې بیانې بهر عوامو ته د جمعې خطبه کې او د جمعې په خطبه کې کچرته دي چې تکړه عالمي جو هغه خو مسله بیان کی نور د عام د پټو باسي او قصې پکې او بس ځانته مخې ته کتاب یې خو دی چې سپ دي کتاب کې دغه د عوامو ته بیانې دغه نه زیات ته خپل نه معلوم بس نو دین به تس په یو هفته کې چې نیمه غنټه خطبه شي الته د تقریر وای ا تقریر له څوک راځیم نه هغه له څوک نه راځي خو به د عربی خطبه ده به جدا تقسیم کړي نه عربی خطبه کړتي وبس کې نه ته نه کل کوثر وای دوه ټکی عربی وای نه دینه به سې زده کی دین دی به دین د دین زده کی په کار درې علماء او کوم خلکو چې دین زده کړي دین طالبان دي چې هغه د قسم مسائل هغه بیان کړي د خپل مشرانو کشرانو ته زمونږ د بوډاګان او بوډېګان دغه بالکل ګره غالبا په هیڅ نه پوهیږي الکان لبیم ځوانان چې کم دي هغه لبیم گزاره کوي او د مشران په دوی کې ډیر دي چې ګره هغه ته د منځو د دس طریقو ته خپل نه عملو نو دا مسائل اهم مسائل الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې حق بیان کو او الله سبحانه وتعالى به موږ ټول توفیق راکړي باغی باندې د عمل کولو مسله ما دا بیان کړی چې طهارت ته مسله د کتابونو په اول کې په ډیر ځای چې کوم علما احکامو کې کتابونه لیکي د لپاره چې د اسلام دویم عظیم رکن د عقیدې نه بعد هغه مونږ دی او منځ ته دا وخت پورې نشي نه وته چې سو پورې ته د طهارت په پوړی باندې خطلې نه چې کله ته او درس مسائل دي ذکر داینه بل به منځ مسائل بیانو بنیاد شو ده نو دیوال دی جوړ کړي نه کړکۍ به لګي کړکۍ بولې نه لګي اول دیوال جوړ کړي به به کړکۍ لګاو به بول ډول او سنگار کو دا اول طهارت زده بیا به د منځ مسائل زده کو
در دې مطلب دی ځکه طهارت مسلې مخکې راځي. طهارت چې د پاکوالی ته وایي، النظافه، او د په لغت کې تعریف ته طهارت پاکوالی ته وایي، او په اصطلاح کې او په شریعت کې طهارت دی ته وایي چې بے اودسي ختمول په اوبو یا په خاورې سره. ان شاء الله د تیمم مسائل به مرাজি او دغه شم پلیتی لري کول. نو بے اودسي ختمول په اوبو او په یا په تیمم چې کله وبني یا وزري، او دغه شم پلیتی ختمول که په جسم باندې که په کپړو باندې او که په دغه زی باندې په کوم ځکه چې تموز کی. دا مسله به ان شاء الله راشي چې په یوزي کې پلیتی ماشوم به کې میچازي کړي یا بلسه ګندګي به کې پرته ده، دا زیو څنګه پاکه کدا قالینی د دې پاکول جدا دي، کدا خاوري د دې پاکول جدا دي، کدا کانی د دې سره وسکه. ان شاء الله دا مسلې به راځي. دا اهمه مسلې به طهارت چې کوم دی د پاکواله د په دوه قسمه، یو ته ویل کېږي معنوي طهارت او بل ته حسي. معنوي حسي مطلب دی چې انساني محسوسي، دا بل معنوي دی محسوسي نه. نو یو طهارت حسي ده. حسي ده لکه ته چې مخلاصینځي او دس کې غسل کې، دا حسي ده، یعنی ته محسوسي چې زه پاکواله حاصلوم. او دویم معنوي دی چې هغه مخامخ نه ښکاري، په زړه کې دنه طهارت د زړه، طهارت د عقیده د کفر او د شرک نه د پزړه کې دنه پرته. لکه الله سبحانه وتعالى د مشرکان مبارک وي، یا الذين امنوا انما المشركون نجس. مشرکان سړي پلیت دي. دغه دا مطلب دی چې مشرکان پلیت نه کافرانو په دې جسم لپاسه چې دی ډکی میچازي او تشي میچازي پرتی دي او ګندګي به پرته نه. مطلب دی پلیت دي، معنوي پلیت دي، د نظرونه پلیت دي، عقیده پلیت ده. دغه په عکس باندې مسلمان باطینی دنم پاک دی. نو طهارت دوه قسمه ده، یو ظاهری بدن پاکول او بل باطینی. او یاد ساته چې باطینی بدن دی نه پاک، نو ظاهری بدن پاکول فائدہ نه ورکوي. دا هم نقطه ده. یو سړي زړه د کفر او شرک لړکته ولیاذ بالله، عقیده خراب ده، باطن خراب دي. اوس د باطن پلیت دي، نه دې ک بزن باندې لپاسه د وبو یو ټرکوم واړی او پوره ټینکر بزن واړی خو دې نه پاکي. دغه پلیتی دي نشته کوم چې دن نه ده. اب لازم دې لري کې په دې باندې عقیده به پاکي، نبی به دې پاک شي. ها مؤمن به بارک دې راځي. دا ابو هريره روایت ته ان شاء الله راځي به روان درسونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم سره زميلاو شوم بهر، او زه د جنابت په حالت کې هم لمبري مينو. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د عادت چې څوک به سره ملاو شو، داغه د لاس به نیو یا د ګوته به ورنیو او دې به سره روان شو. نو دې د ځن سره روان کو. اوس د حیا د لاس رسول الله ته ویل نشي چې تاسو سره نظم او دې ادب او احترام ته وګوره. دا خبره ده ته غلطه ښکاري چې زری د پیغمبر سره رواني موزري په دې حال کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوزي کې مصروف شو. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوزي کې مصروف شو او دې ته پټ شو لاړ ویلم بل. به د رسول سم دی مینه محبت ته ګوره، د ملګرو سره ملګرتیا دی ته وي، محبت دی ته زموږ د ملګرتیا غوځي ټوغي دي. نن ملګری سبا ورانه. د دومره چې انسان دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سینې د محبت نه ډکه چې به رسول سم وګوري چې ابو هريره نشته، نو انتظار وته کو پارځي د به کې ولم بل اوراغه رسول سم متبازي کې ناس. رسول سم ته چرته تللی وی رسول الله بس د جنابت په حالت کې زما دا نه خو چې تاسو راځه په دې حال کې ګرځم. نو رسول سم ته وی سبحان الله مؤمن نه پلیتی. دا حدیث هم دې د پاره چې مؤمن نه پلیتی. دې څه مطلب چې نه پلیتی یعنی باطن دغه پاک. اگر کدی د جنابت په حالت کې خو دې پلیتی سي نه چې د سره لاس نشي ملاواله. دې په خانو خلکو کم چې مشرانو کې دی مشران لیدلی هغه ته دې پته ده چې څنګه هغه د خبرې کولې دی مبارک جو سره جنابت په حالت کې داغه نه به پرشته پلیت جوړ کړه. پرشته پلیت خبرې بچا سره نه کوي، ډوډۍ بنه خوري، ګرځي بنه پزمک.
نو بیا بازو امیرانو صاحبانو او مولیانو صاحبانو چې کوم په کور کې مولیان شوي دي او ته دا طریقه خولې چې کې سره په جمعات کې پروتي او غسل په لازم شي د سره وسکه نو دا غي دوه طریقې ما په خپل کتري په کتابچه کې دا کتابچه چې خرسي یند ډېر خطرناک چې کله نوم پینې لپاس په دې گاډو کې خرسي او تجارت الته دې ته څوک نه ګوري چې مثال کې دا کتاب د سره خو چې زما دې گاډي نه خرشي کده د شیعه کتاب دی کده د بریلی دی کده هرچا خو چې خرش نه بلې چې کور ته وروړي نه غوي وي بس ډېر زبردست کتاب دی ډېر خولي مسلې بیان کړي نه ته پوښتنه کوي تاسو څومره سبق ویل موږ سبق نه ویل خو دا مسلې خولي دا هغه سره معلومول هي چې دا مسلې خدي او کبدي دي چې هغه خپل علم کړي نه ته څنګه صفت کې نو دا غي به دوه طریقې دي چې دا سره بیا په شاکه د جمعات نه بس یا به د ټوکی خوره او ځکه یو قسمه د ټلیفونو کې ورځوي چې سره ودی رپاسي او په دې باندې غسل لازم شوی نو دې به دې کټنه څنګه او سبا کوي معتمد ده خو اسانه طریقه ده وې څنګه ما بالټې د شپې ډک ساتي دې کټ سرت او چې څنګه سهار پاسي بس وبدي په دغه کټ کې بزن اړې وبې دي ځکه چې قدم نشي دا اوس لکه ته به چې دې بالکل حقيقي پلیت دی د دې مسلې نه دی خبر چې مؤمن نه پلیتی ان شاء الله دا مسلې مخ ته رواني چې جنابت په حالت کې سکار انسان کولای شي او سني شي کولای ما خبره دی پوری کوله چې طهارت په دوه قسمه کم معنوي او حسي معنوي چې هغه دن نه دی د زړه پاکواله او حسي هغه ظاهره کې دی به د طهارت بل تقسیم مشتي یو وړکه طهارت یو غټ طهارت وړکه دی چاردام ته وي او غټ طهارت غسل ته وي او د دې تفصیل هم د الله په توفیق سره مخکې راشي مؤلف رحم الله وی کتاب الطهاره کته سو خیال کړی د کتابونه چې سره د حدیثو د ګوریا د فقه ده نو چې عنوان راوړي د کتاب الطهاره نو سره چې کتاب خو ټول کتاب دی نه دا به څنګه جدا د کتاب الطهاره او کتاب الصلاه کتاب مطلب د عربی کې جمع کېدو ته وایي مطلب دا چې کتاب الطهاره دا روان مسائل ټول را جمع شوي دي په باره د طهارت کې دا کتاب دی به د کتاب لاندې باب راځي باب په بیان د دې کې په باب او په کتاب کې دا فرقي چې کتاب کې لکه اوس طهارت وي نو طهارت خو یو نوم دی په طهارت کې د ډېری مسلې دي کتاب الطهاره د دې لاندې ټول د طهارت مسلې راړي انواع او اقسام جدا جدا دي خورالي اوس به باب لاندې یو خاص قسم راځي باب په بیان د مسائلو د حیض کې مثال په ځان باندې بیمار راشي دا موږ طهارت مسله ده خو ځان له یو مسله ده نه دا به د باب لاندې راځي باب په بیان د دې کې چې غسل بسنګ کې د یو طهارت کې دن نه ده خدا مسله ځان له جدا مسله ده دغه لپاره باب کې خو به فصل لازم او دسی داسې یو مختصر خبره مې تاسو وکړه چې تاسو په ذهن کې کی اولنی حدیث عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ابو مالك الاشعري دا حدیث ته او موږ څه دومره وخت نشته به خبر ډیر وګد شي چې موږ د راویانو سیرت او تعریف هم بیانونو ما برنه به وخت ډیر زیات وایو کو چې الله به توفیق راکړي ان شاء الله بیا به صحابه کرامو سیرت جدا بیانو ابو مالک اشعری رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبره کړې او دا ولنی حدیثونه په اوله کې چې څومره دي امام خطیب تبریزی رحم الله چې کوم راوړي په دې کتاب کې دا د او د فضیلت ته بیانې او دا طریقه د بار ما ته واستویل دي چې یو عبادت کې شوق پیدا کول غواړي نو څه معلوم کا فضیلت معلوم کا چې ته د عبادتو کې الله تعالی صدر کوي دا معلوم کا به د جذبه ډیره زیاته نو تاسو ته اوس په روان حدیثونو کې د دې او د ناشنا فضیلت او فائدې د وښکاري شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه وی چې رسول سم دا خبر کړی د الطهور شطر الايمان پاکواله چې د ایمان نیمه حصہ ده والحمد لله تملأ الميزان او الحمد لله ویل د دې سره د نیکو اعمالو تل ډکی وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض او سبحان الله والحمد لله ویل هر هغه سره کوي چې هغه د زمکه او د اسمان په منځ کې والصلاه نور او مز نور ده
والصدقه برهان او صدقه دلیل د انسان په مسلمانۍ باندې، والصبر ضیاء او صبر کول رڼا ده، والقرآن حجة لك او عليك قرآن به یا ستاده پر دلیلی یا به پتا باندې دلیلی. كل الناس يغدو هر سړی سحر رپاسی، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها نو ځان خرسی یا ځان تباکی، خپل نفس خرسی کنه. هر سحر چې موږ رپاسو سنوي ژوند تیرو په دې کې موږ د خپل نفس هم خرڅ کو. رسول سمو فمعتقها او موبقها نو یا دې د خپل نفس خرڅ کی دغه په بدله کې جنت والی او ځان د جهنم نه آزاد کی، او یا د خپل نفس خطبه او برباد کی او جهنم ته ورسي. رواه مسلم، د حدیث په صحیح مسلم کې. په دې حدیث کې ډیر زیاتې فائدې دي او کوشش وکړو ان شاء الله چې تاسو ته د فائدې خط تفصیلا بیان کړم. اولنی مسله په دې حدیث کې او د دې لپاره د حدیث راوړل دي الطهور شطر الايمان، پاکي څومره ایمان دی؟ نیم ایمان. دا ډیرو ته یاد ده وې د واده سره نیم ایمان پوره کی. د دې چې بيدینه ته کیمه د یاد کړی دا ټوټه وې د واده سره د سړی نیم ایمان پوره کی. دا سید په روایت کې راځي چې د واده سره نیم ایمان د پوره کی. خدای مسله ډیرو خلکو دې ته توجه نشي چې پاکواله دام د ایمان نیمه حصہ ده. شطر په یو حدیث کې د قشن نازي نصف الايمان، نصف واضح یعنی نیم ایمان دی. فزړه کې سوال لاشي کله چې زړه ویږي چې ودی دا خبره نه کو چې دا څنګه آشنا خبره شو. په دې دین کې دومره ډیر عبادت دي، قسمه قسم عبادت، او صرف دا پاکواله پکې نیم ایمان شو او دا دومره ډیر عبادت څه شو؟ دا نیم ایمان شو. دا څنګه؟ جواب دا غیداري چې طهارت په څلور قسمه ده او غټول په دې کې داخل دي. اولنې ظاهر پاکول د پلیتوالینا، خپل بدن پاکول د سنه د پلیتوالینا د بیو د سینه. دویم طهارت الاعضاء والجوارح عن الاثام، خپل اندامونه ساتل، پاک ساتل د ګناہوں نه، چې په لاس ګناونه شي، په خپل ګناونه شي، دم طهارت. دریم طهارت ته تطهير القلب عن الاخلاق الذميمه، زړه پاکول د بدو اخلاقونه. سلورم طهارت ته طهارت القلب عما سوى الله، پزړه کې د الله نه له د بل چا سره محبت نه ساتل او د غیر الله سره محبت د دین زړه پاکول دم طهارت. نو ټول دین بګرانه نه وته کنه، ځکه طهارت نیم ایمان دی. اوس ورسېږي دا ټولي خبرې به صرف دا نه چې چار دام کول نیم ایمان دی، غسل کول نیم ایمان دی. بیا به دغه اشکال په ځړ کې راتلې چې څنګه دا عبادت چاردام کول نیم ایمان شو او د دومره عبادتونه نیم ایمان شو. نتیجه کې دنه ټول رالو پاکواله د اندامونو د ګناہوں نه، پاکواله د جسم د ګندګۍ نه، پاکواله د زړه د بدو اخلاقونه، پاکواله د زړه د غیر الله سره د محبت نه. الله سبحانه وتعالى دا ټول موږ ته نصیب کړي. او بل بګی دا چې سړی ته چې څنګه طهارت او پاکواله نیم ایمان دی. جواب دا غیداري چې هر عبادت کې دې ته ضرورت راځي. دا یو جواب دی. اوس ته موږ کې طهارت بکې کنه بکې کې به ها حج رواني کې به کنه، عمره کې به قرآن تلاوت کې به علمی مجلس ته کېنی طهارت مستحب دی. دغه شان علم مسلې بینول طهارت مستحب دی. او دې بیا بسیزه نو په غالبا عبادتو کې دې طهارت ته ضرورت راځي. ځکه او رسول صلی نصف الایمان ویلې. نو دا خبر په ځلو لیکي نصف الایمان، کپڑے پاکي ساتل، خپل ظاهری بدن پاک ساتل، دا ټول په دې کې دنه داخل شو. دا باز دي سي وګرځي بین بتیزي او دا ګنده کپڑے به چولی او مسواک کلونه به تیر شي د مسواک نه استعماله. نو دا ټول د شریعت خلاف کارونه دي. شریعت زموږ نه دانه غواړي. شریعت زموږ دین ډیر پاک ته غواړي چې ته پاک اوسې او دا پاکواله ګوره د مالداري او د غریبۍ سره تعلق ساتي نه ساتي. یو غریب سړی چې په لار کې سوال کوي دیم ځان پاک ساتلی شي. د خلکو بانی دي اسی پالتو چې زموږ غریبي ده او به خډيري او پاکوالی چې کوم اسباب دي هغه ته ملاوي. خدای سي پالتو خبري نو سړی به سپکوم ښکاری
چې کله سړی دې ګنده ګرځي او بد حال ګرځي یو وخت دې شي لکه مثال کې سړی مزدوري کوي او دا زیدي شریطان سو ګیله نه کوي او چې سړی دغه شان ګرځي او منځون لبګيږي او غم خادي لبګيږي او ناس ته پاسته کوي او په بد حالي رسول صلی الله علیه وسلم به دومره خیر ساتو د پاکوالي او د صفائی چې هغه سم مثال نشته او ځان له اوچت انسان عائشہ رضی الله چې رسول سم کور تر نه وته اول به مسواک وو چې کور ته ورانه نه وته اول به مسواک وو سره پاره دې پاره چې نماز خلی نه بین لړ نشي خزدا بچی دي کور کې نور خپل خپلوان دي چې دوی د دې د لاسه تنگ نشي او زمونږ باز به کلونه تیر شي او داخله نه پاک او باغې باندې هر د نشي شي چې دغه استعمالي او پاکي نه ده نصيحت ته زما تاسو ته ځان خصفا ساتي د ایمان نیمه یې سره نیمه د الله بندگانو نیمه یې سره په دې سره خپل مخکاري د الله په مخ کې به مخ کولې او انسانانو په مخ کې به مې دا ولني مسله شو په دې حدیث کې والحمدلله تملأ الميزان او الحمدلله چې سو کوی د نیک اعمالو تل ډکی دې تری خیال یو ټکی دی ورسه څومره وخت 3 غنټې سلو یو سکندوم بینه لګي الحمدلله و د نیک اعمالو تل ډکی خو دې شینه دا وسریت ساتي چې دا شرطونه د بنور حدیثونو کې یا قران بیتونو کې راغلي چې دا الا چې کله استعقیده برابرۍ منهج دی برابرۍ دا ودی چې بد عقیده ولا سړی برازي الحمدلله الحمدلله بو طلبه ډکیږي نه چې تاسو سره نور اعمالي مهنت کې کوشش کې الحمدلله و تلسه شو ډکه شو بیا وی سبحان الله والحمدلله او سبحان الله والحمدلله چې وسو کوی نو د زمکه او اسمان په منځ کې چې سیدی او صفاصله ټوله ډکی دومره اجر دی سبحان الله والحمدلله نو اوس په ځل کې دوه سوال راغلو اولنې سوال دا ماته استویری زبهره مسله حتی لوسه تفصیلا بیانوم او تاسو ان شاء الله غټه فائدہ ملوي که تاسو کوشش وکړو دې مسلو د دولو د لیکلو او د روان درس نه کوشش کوو چې دا قسم مسائل ځان سره لیکي اولنې سوال پزله کې دا راځي چې رسول سم خبره د طهارت کوله او یک د موسه ته وړید سبحان الله والحمدلله نو دې خبرو کې خو یو بل سره تړون نشته ظاهر کې تړون نشته خو دې یو جواب دی دې کې تړون نشته هغه د لک سوچ کول وړي غدا موي چې پاکواله په سو قسمه ده دوا یو حسي بل معنوي رسول سم خبره وکړه هغه زموږ ذهن لړ چې وی ظاهري طهارت بم کېږي دې کو رسول سم وی چې د باطینی د نه هیر نشي ګره د باطینی ده الحمدلله سبحان الله د زړه پاکواله دویم سوال پزړه کې دا راځي چې د دوه وړي خبرې په دې باندې الله دومره جرولي ور کوي نور مسکار ډیر شتي خو په دې اسکار باندې سبحان الله والحمدلله دا په دې باندې الله دومره وړي اجر ور کوي جواب تا چې کله سبحان الله وې نو دا دې ثابت کړ چې الله د هر عیب او د نقصان نه پاک دی الله سره شریک نشتی الله سره برخدار نشتی الله سره حصدار نشتی دا ټول خبرې دی په دې یو ټکی کې ثابت کړي به دې سوې والحمدلله او څومره چې د کمال صفاتونه دي او څومره چې اوچت صفاتونه دي هغه ټول پر رب العالمین کې موجود دي نو څومره غټه مسله په دې دوه ټکو کې رااله څومره غټه مسله ذکر دې اجر ډیر دی د جبه په دې باندې عادت کوي سبحان الله او شي والحمدلله سبحان الله والحمدلله او طلب ډکی زمکه اوس په منځ کې سیده ډکی دریم سوال پزړه کې بل لاشي ریتلی مبارک چې د طلب څنګه او د عملو به څنګه تل لیکي سبحان الله به څنګه تل لیکي جواب بعض مسلې دي چې هغه الله سبحانه وتعالى مونږ ته بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جبه مونږ ته بیان کړي اگر که زمون عقل هغه زیته نرسي خو زمون په ایمان دی دوی په غیب باندې ایمان او چې دا تلر کې نبی منګو په کافرانو کې هیڅ فرق نه دي کافرانو ظاهري خبره مانی خو غیب نه مانی او منګه غیب منو نو زمون د ایمان دی چې د قیامت پورز به تل لګي حقيقي طلب الله ته دغه نور حقائق معلوم دي الله په غیبه نه خپوه په دې باندې به درې قسم شینه تل لیکي دا تل زمونږ ټولو د پاره به او دې ته وکولاوک درې قسم شینه به تل لیکي به دې تلکی
یو پدې کې به تلل کېږي رجسټر د دې انسانانو دا عمل چې ته کې د په یو رجسټر کې په یو کتاب کې لیکل کېږي دا کتاب او دا عملنامه دا به ټول په دې تل کې خوده کی دا ټول رجسټر به خوده کی وای دا ټول کتاب به خوده کی دویم اعمال به تل کې لکه دا سبحان الله الحمدلله ما او ته چې څه کو دا به تل کې شای څنګه عمل تل کې ګور الله په هر څه قادر دی او چې الله وی زه کوم نو به څنګه منګه دي ته به ضرورت نشته او اوس الحمدلله دا ټیکنالوژي موږ دي سوري دي چې هغه کپوخه چا د سن انکار کوي اوس په ایمانونه خه مضبوط شي لکه اوس کپوخه دي چې ویلې دي مشرانو ته چې تبه معلومیږي څه معلومیږي تبه معلومیږي چې دا څومره ده هغه ویل چې لیونو خبرې تبه څنګه معلومیږي چې دا څومره ده اوس دغه ماشين راوته غوږ ته ټنګوږي دومره تبه دسته کپوخه چا دا ویلې وي چې دا معلومیږي چې دا سیلې چې اوس کومه ده د دې سیلې خواله څومره ده په دې کې ګرمایش څومره ده دا روانه کم طرف ته ده او دا تفصیل نو ته به لیونه ویلې وي اوس د سیمه ماشينان راوتی چې د هر سره د خیاله کې د سیلې چې موږ لیدلې ده مخامخ نه لیدلې د شي به نور ډیر مثالونه نو الله سبحانه وتعالى په هر څه باندې قادر دی څه شړ دا وی چې زموږ د اعمال الله چې قیامت پر د اعمال ز خیمه او د هر څه ریکارډ شي کيو کافر وليذ بالله دین انکار کوي څنګه نو موږ وایو چې یو انسان کولای شي او ته چې ورشي موبایل کې د سره د سیم کارت لګیدلې پاکستان کې دغه کمپنیاں نه ټیلینار او شیشه ده بل شیشه جیز ده او سنور شي نه دا وسته لګولې او به ته یو کیس راشي یو مسله راشي یو کیس باندې د شک دی چې د زمانه ټلیفون پټ کړی دی او د به چا سره رابطې کړي زه بدنام کړم زه دې څه کړم دغه کړم نو تر لاړې کمپنۍ ته دغه کمپنۍ ته دی وی چې ازما ریکارډ پکار دی هغه کله وی 2 کاله مخکې او دا ټول ریکارډ وکړو نو دغه تفصیل راووتو 2 کاله مخکې مسپخین ټیمو او دې سړي ټلیفون کړو او 3 منټه خبرې کړې دي کا خبرې ورې د غوړې ناغو سره مې والده دي ځه د کلینر کمپنی زور دی نو رب العالمین زور وسنګي د 2 کاله مخکې ریکارډ راوباسي تعالی درکې او خبرې په کیم دی او خو تفصیل له نو دل خو د طاقت الله ورکړنه چې ول طاقت ورکړي چې داغه طاقت بسنګي نو زموږ د ایمان او عقیده ده چې د قیامت ورځ بتل لګي پای کې بدري قسم شینه تل لګي کم ما ذکر کو رجسٹر اعمال دریم د انسان بتل لګي حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باز کسان برا واستي شی و بتل لشي نو د ماشي د وزر باندې زبم نه دومره بس پکې د الله په مخ او یو حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ونی ته خطله او هغه انتهایی دغه د پندې چې د کمزوري وچی نری وي چې کله سیلې رااله نو شاخم وخزو او عبد الله بن مسعود سره مو خوځید دا پندې ښکار شو نو صحابي وخاندل رسول صلی الله علیه وسلم یتعجبون من ساقه تکسدی تعجب کوه چې دې پندې اغله شو رسول صلی الله علیه وسلم په غرب باندې قسمی د چا پلاس کې چې زما ساده د دې سړي د پندې د قیامت په ورځ د الله په مخ کې د جبل احد نه زیاته درنه ده جبل احد څومره غټ غره دی نو په یو تل کې چې جبل احد واچولې شي او په بل تل کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه پندې واچولې شي دغه پندې به زور وره د ایمان هغه زور دی بدن دې ته ګور الله نه ګوري ځکه حدیث کې راځي چې الله ستاسو اعمال ته ګوري او زړونو ته ګوري زه خپله موزه نسب والا موزه مالدار موزه پلانې ولا نه د دې ځان سره کېده ته دې مبارک شي په جیب کې ځان سره ساته کوم چې پکار راځي هغه عمل له وسی شه زړه په دې ورسېږي کنه به د طلبه زمو استام لګی دې ته کوم سوچ کوي
نیک اعمال بد اعمال دا ټول تلل کی او بیا به دغه په باغې باندې به الله سبحانه تعالی فیصله کوي چې دا سړی به جنت ته ځي او که جهنم ته ځي. او رسول سم درې قسمه احوال ذکر کړي قیامت پر ورځ چې په دې ورځ باندې به په دې احوالو کې به د هر سړی نه خپل خپلوان یې شي تر دې چې عشره نتوي وي تبم زمانه یې شي. او پای کې رسول سم یو د ذکر کړي چې کله اعمال تلل کی چې دا ډېر ناشنا حالات یو ناشنا امتحان به چې استعمال ورواچول شي ته ولاړې او په دې دغه چې کومه طلبه درنی یو کومه بسپکی او بيدا ووري رسول صلی الله علیه وسلم قسم برش او دومره اعمال به وسړي لکه د غرونو په شان د تلې به ډکی پرتی چې کله راش سم به خوشاله کې تل غډکه الله به صبر صبر خوشحالي کې سره هوسي چرته نور حساب کتاب پات یلا صحیح حساب کتاب پات رسول صلی الله علیه وسلم قد شتم هذا وضرب هذا پلانې دی والو پلانی ته دي کنځلي کړي پلانی دي تنگ کړو د پلانی حق دی خړلې پلانی له دوکه ور کړی و ملائکه ته الله وس دغه تقسیموي د کوم چې به تل کې پرتی دغه ور کوي تل به خالی پاتیش الله وې صبر نور قسم پاتې دي دغه حقونه دي خړلې دغه سر دي ظلم زیاته کړي دي هغه مذاق ته وړاو کړي دي هغه دي تنگ کړي ملائکه وې الله نو سره وکړو عمل خود ختم شو د غرونو په شان عمل لاړوخه الله به توي چې د غوي د ګناهونو رواله او په د باندې کېده به ورته جهنم ته داخل کی. نو د دې اعمالو حفاظت د یو ډیر اهم عمل دی چې دغه سوچ پکاره. هغه یو حدیث ما تاسو ته بیان کړم ناشنا حدیث ته چې یو سړی به قیامت پر ورځ د اتهام علاقه د غرونو په شان اجرونه راوړي او غبول الله دوړه کی وابل وزي. صحابه کرام حیران شو یا رسول الله د سوق تی دا هغه دی چې کله ځان لشینو به د الله عزت نه کوي پټ ګناونه کوي. دغه ما تاسو سره ناسي اوس نو ګنا نشي کولای چې ځان لشي په موبایل کې هر څه ګوري بیا دوکیم کوي دړاکیم کوي دروغ وو هر څه کوي خو د خلکو په مخ کې سم ولي الله وګد یو 2 میټر مسواک په جیب کې بروتي او کتب یو بربځي تبه چې کده ده د خلکو مخ او پټ ګناونه جدا دي دغه د لاس ودغه عمل ټول برباد شي. الله سبحانه تعالی زموږ د اعمالو حفاظت وکړي. والصلاه نور او مزرنا ده حدیث کې دا راځي او بل حدیث کې تفصیل ان شاء الله د براشي پر روان درسونو کې د منظم مسایلو کې چې دا رڼا ده په قبر کې توري تیری دي نو که بجلی په کې لګول غواړي نه د مونږ خیال وساتي. دا رڼا ده ارض محشر کې دا رڼا ده په پولیس سیرات باندې چې کله پولیس سیرات باندې تیری کې رڼا ته ضرورت ده دا رڼا رسول صلی الله علیه وسلم ده. یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم بشیر المشائین فی الظلم الى المساجد کوم خلک چې په تیرو کې جمعتونو ته ځي سحر منزل او ماسوتن منزل به خصوصا زموږ په علاقو کې چې سړی ته نخکری سحر رواني او ماسوتن رواني وي دول زیر ورکه رسول صلی الله علیه وسلم زیر ولوکي رسول الله بالنور التام يوم القيامه چې د قیامت په تیرو کې ور الله سمرنا ورکه ځکه چې دوی په تیرو کې جمعتونو ته تلي. والصدقه برهان او صدقه دلیل د ایمان کوم سره چې صدقې ورکوي د الله په لار کې مال لګي دا دلیل دی چې سره سره مؤمن دی. والصبر ضیاء او صبر رڼا ده او د صبر مبارکي تفصیلی بیانونه من کړي. والقران حجه لك وعليك قران یا ستاسو لپاره دلیل یا پتا دلیل له په دې پوېږي کنه چې ستاسو لپاره دلیل پتا دلیل له څه فرق دی بلی په د باندې وګوي کوي ستاسو لپاره دلیل یا پتا دلیل مطلب چې دوه خو یو ده یا به قران الله تاسو مبارک وي چې الله وي بخ او یا به قران الله ته وي یا الله تبو بربادي کا د زما حق نه ادا کړي او لازم په دې دوه کې یو ته ملایوي موږ ټول کې ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې وي قران یا پتا دلیل یا ستاسو لپاره دلیل دی. بعض حدیثونه کې راځي وي بعض خلک رسول صلی الله علیه وسلم قران وی والقران يلعنه او قران په لعنت وي
چې قران باندې عمل نه کوي خیال نه ساتي قران تلاوتونه ډیر کوي په دې عمل کوي د درسونو ته کینی قیامت پر بستاسو سپارش کوي الله ته به کل الناس یغدو هر سړی چې سحر را پاسینو خپل ځان خرڅي نو یې خرڅ کی د ور نه ځان آزاد کی او یې خرڅ کی ځان سکی تبا کی لکه خرڅ کی په خواهشات باندې خرڅ کی په ګناہونو باندې خرڅ کی په دنیا باندې رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې دویم حدیث کوم دی وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره روایت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خبره کړي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وي تاسو ته دې څه ونه خیم چې دا غي د لاس الله ګناونه بخي او درجه اوچتای د رسول سم دا طریقه و دا ډیر ناشنا طریقه ده او د رسول سم په شان معلم او استاد د شتینه په دنیا کې ځکه هغه صحابي وي معاويه رضی الله عنه هغه معاويه بن سفيان دا معاويه بن الحكم چې دې په منځ کې ولاړو او یو کس پرنجي وکړو نیغه الحمدلله وی دوته په جواب کې رحمک الله په دې منځ کې دنه وی اوس په منځ کې دنه د پرنجي په مسایلو کې دا کې دي چې موږ تاسو ته بیان کړی نه چې الحمدلله ویل جایز دي خو جواب به نه ورکه ندی کس الحمدلله وی دوته رحمک الله وی نو دي خلکو د دغه لیکولو لپاره د خپل لاسونه د جسم له سره چې جلبسته غلې شه دا خبرې څوک په منځ کې نه کوي نه دبه کې نوري خبرې مو کړې به چې رسول سمون ختم کو او سلام وګرځو وی چا دا خبرې وکړي او ته رسول الله کړي پس به رو برش یو عام امتی چې عالمي او ته پوښتنه کې چا دا کار کړي پس به شي خو لاره ماته شي ابه ټول به مخ کسانو ته رسول الله دیو وی رسول سم روان شروع محراب یو خیر به ډیر شو دغه چې خاله بسره چې کله زما خاله راغی ما چې ګوره سبوي څومره به غوسې څومره به خپي نو زما په دې وګبره لاس کې خو ما ته چې په دې مانځ کې څوک دا خبرې نه کوي مانځ کې خلک ذکر کوي دعاګانې وي تلاوتونه کوي دا خبرې په مانځ کې دنه برابر نه دي نو بیا معاویه رضی الله عنه وی په الله مې قسم ما د رسول په جن استاد په ژوند کې نه دی لیدل نه دا د رسول سم طریقه د جذبي زیاتولو لپاره به وي تاسو ته ونه خیم لکه ډایرک به عمل نه خو صحابه کرام وی بل یا رسول الله نو د دې کسان نه به تاسو کې چا خو دې ته تیار نه استي غواړم دغه یو همغه مو خو کې چاره د دې طریقو خو چې ریالونه څنګه ډیریږي ډالر څنګه ډیریږي دې کې څه تیاری وی رسول الله خو مونږ ته دا اوس ګوره رسول سم تاسو ته طریقه خي چې څنګه به ګناونه کموي او څنګه به درجه بلندوي رسول سم ته اسباغ الوضوء على المكاره خ او دس کول پورا او دس کول په سختو حالاتو کې او خ او دس پورا او دس د طریقه خو تفصیلا روانه د مسلې ټولې دقه دي خو دې ذکر رسول سم دا وی خ او دس کول او خ او دس هغه کوم چې د رسول سم او دس دي على المكاره په سختو حالاتو کې ځکه د درجه حقدار دی ولې ځکه چې حالات سخت او د انسان ناخوخه ده او بیا هم د پورا او دس کې علما دغه تفصیل بیانوي لکه سختو حالات یا ناخوخ حالات دا کم یو دي مثال یخنی په یخنی کې چا د خوخي جو د سوکم به زموږ په علاقو کې وبسړې بدن ته واچي نو بدن پوری ون خلیغه وبه او جسم چې دی وچاو دي سړی جو زه سوکم د برستنی نو وته ګرایي د ور نه خو زیاده ګرایي او بیا مې سړی راولېږي او د سو کې خپورا جو خو د سو کې د رسول په طریقه دیم علي المکاری په سخت حالاتو کې دم د ناراضي چې سړی د وبنيشته او په پیسو باندې وبوالي یعنی دومره د یو د سره د منځ سره شوق دی چې وبې ول بس واغستي په پیسو یې واغستي دریم داسې مثالونه دي لکه د سړی بدن بیمار دی دړکې او د دې لپاره او دس کول د ګرانه ده او د بیا مو دس کوي او دغه شان دا به کوم دنه لګو سو بشتي خډيري لري ځان به بستړی کې او د ځان ستړی کې سپدي لپاره چې د سو کوم دغه وبراوړي دا شان دنیا پرې خو ده دا یو سخت حالات لکه مثال کې ته دغه سره راشي د بچو سره سم خوشاله غب شپ روان
مانځه ټیم شو او دس لپاره به لازم پاسې او د دنیا به پرېږدي نه دا یو سخته تېرول دا ټول په دې کې دننه راغلی. دویم عمل څه دی؟ وکثرة الخطى الى المساجد او ډېر قدمونه اخیسته جومات ته ډېر قدمونه اخیسته جومات ته دا یو غټ فضیلت دی. ان شاء الله را به شي مخکې چې رسول سموي په یو قدم اوچتولو سره ګناه کمیږي او د دې بل سره درجه اوچتېږي. ځکه حدیث کې راځي چې رسول په زمانه کې یو کسو ډېر لري اوسېدو په دې صحابه کرامو کې د ټولو نه لري اوسېدونکي انسان دا د رسول د جومات نو دي نور ملګرو ته نصیحت وکړو اشتریت حمارا کته چې ځان له خر واغسته نو دې چې کله جمع یو کله وړه یو کله سخت یو دغه او ته په دې تیرو کې دغه شهر رواني هغه ته تاسو خو د خر خبره کوي زما که څوک راته وي چې د کور د وړو د رسول سم د جومات سره د لخوا کې دوه دلته د کور جوړو زما دغه نه په کار او ته وری وې دا ز الله سره جمع کوم زه الله سره جمع کوم. رسول سم ته خبره ورسېده یا رسول الله کس دا خبره کړې وي یو جمع کیږي سره تاسو ته وایي جمع کیږي د الله سره اسه چې دی غوړي غول الله ورکوي نو دی جمعه ته قدم غسته الله په دې اجر ورکوي او ګناونه پې کوي. سوره مهربانه بادشاہ په معمولی خبره د ګناونه ختمي خو زمون سستی ده او کمزورتیا ده. وانتظار الصلاه بعد الصلاه او د منځ انتظار کول ورسته د منځنه د تیر شي جمله کې فائدہ ده. بعض علما دا وی منزله چې زینو قدمونه لري اله نه نږدې قدمونه اله چې نه کېنی د تدیری ملو شي درجه دي بلندي شي او ګناونه ده ډیر کم شي. وانتظار الصلاه بعد الصلاه او د یو د منځ انتظار کول ورسته د منځنه او دا لازم نه چې په جمعات کې بناسي ځکه چې په دې حدیث باندې صحابه کرامو ټول نجات عمل کړي نه او ټول مله په جمعاتونو کې نه وناس د منځ انتظار کول دي شي دي چې ته مونږ یو کو د منځګری او به وته خپل دکان ته لاړ نو دکان خو ته کولاو کو غزړه د کوم ځګیره په جمعات کې چې الله کله به د بانګ وی چې زبیا لاړ شي. وانتظار الصلاه بعد الصلاه او کس چې عرش د سوري لاندې بولاړي ورجل قلبه معلق او هغه سړی چې د غزړه تړل شي د جمعاتونو پورې او باندې ماته واست خ تفصیل کړو چې د جمعات نه وځي زړه کوم ځای کې پاتې شي په جمعات کې پاتې شي او دنیا پرست جمعات ترای شي او زړه په دنیا کې پاتې شي نه ځکه به سوچونه منډیر کوي. انتظار الصلاه بعد الصلاه اگر که جمعات کې د منځ انتظار ډیر غوړه د رسول صلی الله علیه وسلم وی او جمعات کې چې څوک انتظار کوي د په منځ کې دی لکه د حسابي کې چې د اوسو مونږ او ملائکه ته د لپاره دعاګانې غواړي چې الله وی بخه چې سو پرې ده او دس نیمات شي چې کله او دس ماچ نبی دغه دعاګانې ولنه غواړي به چې او دس تازه کې راشي انتظار کوي دغه اجر ول الله بیا ورکړي. فذلکم الرباط رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا رباط ته دا حدیث په صحیح مسلم کې سوال د زړه کې راځي چې دا رباط څه ته وایي. رباط په اصل کې دی ته وایي ځان تړل دشمن ته په مورچه کې په بارډر باندې لکه د مسلمانانو د ملک بارډر او په دی باندې مجاهدین په دی بارډر باندې ځان له مورچي جوړی کې او پای کې پراته مسلمانانو د دفاع لپاره دغه د ملک د دفاع لپاره د رباط ته الله سبحانه وتعالى په دې باندې غټ اجر ورکړي او دام رباط ته د منځونه ډیر کول او داس په صحیح طریقه کول شړو چې بدی کی مورچی کم ځګری او ځان تړل کم ځګری. جواب دا رباط ته مطلب ځان تړل په مورچه کې شیطان ته دغه چې شړې په مخه د منځي انتظار کوي او خپل او دس کوي او جمعه ته ډیر زیات ځان تړلې د شیطان په مقابله کې ولاړلې او د خواهشاتو په مقابله کې ولاړلې او نیکو اعمالو ته ځان تړلې د رباط ته دم په مورچه ځان تړلې. ها کله تاسو نه سوال وکم یو سړی د مسلمانانو د ملک بارډر ساتي او په مورچه کې پروتي او یو سړی د مورچه راټینګه کړي پرې دوانو کې کم یو ډیره سخته تیرې کم چې دویم نمبر دی ولی نږدې دی جواب شته بل څه وجه
لکه د مقابلې دوه دي چې مقابلې دغه دوه دي شیطان سره مقابله ده او دشمن سره هم ده بل څه وځه دغه د دنیا سره مقابله ده بچي پرې خو دي خزه پرې خو دي هلته په مورچه کې پروت نور دنیا سره مقابله ست وي دغه دشمن مخامخ ته د پټ ته نو دشمن ته ولاړ دي کنه نو ته خو مجر معلوم دي جواب دغه دی چې داغه د په دې مورچه باندې اوسېده د کله نه کله دی او د مورچه باندې اوسېده د مرګ پوري نو دا ګران شو کنه لکه اوس زه ته وایم چې لاړ شپلانې مورچه ته سو وخت پوري لاړ شه بس یو رسته راک بیا بل مرګره راشي یو رس سخت ده خو یو سړی چې کوم ورځ نه بالغ شوی دی او د مرګ پورې د شیطان په مقابله کې په دې مورچه کې دی او دا مورچه راټینګ کړی ده نو د تکلیف او سخته دغه نه ډیره ده په دې ورسې دی کنه په بل روایت کې دې سره چې فذالکم الرباط رسول سم دو پیری ویلي چې دا رباط ته د صحیح مسلم روایت امام ترمذی چې کوم روایت راوړی پای کې دي چې رسول سم درې پیری وی چې دا رباط او دې کوم دې ته اشاره ده چې دا کارګران دي چې رسول سم درې پیری وی دغه مورچه اصل مورچه دغه مورچه کې ځان تړلې الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې موږ هم په دې مورچو کې ځان مضبوط وساتو او الله سبحانه تعالی موږ له طاقت راکړي چې د دشمن په خلاف کې ودرېو او الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې قران او حديث باندې ځان پوکو ان شاء الله پر روان درسونه کې د باقي حدیثونه پوره کوو هذا والله تعالی علم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين